ډېر ښه امریکې چې خپل زوی نه یې میچ وګټلو، خپل غلام نه یې میچ وګټلو، خپل کرداري نه یې میچ وګټلو، د پاکستان نه د 2023 نړیوال جام چې په امریکا کې ورلډ کپ و، د امریکې او د پاکستان ترمنځ د اولنۍ مقابله وه او دغه شان دي امریکې دا مقابله وګټله. مبارکي مو ورته ویل، خیر مبارکي پلار د زوی دی، یو شی دی ګټه او تاوان یو شی دی، خو زوی ډېر تاوان کې دی، کردار یې دی ډېر د پلار. نو بس موږ ورته زړه صبر غواړو، صبر وکړو، ډېرې بدې ردې به نه وي ځکه زموږ خطه بعضې پښتانه پرې خفه کېږي. خو د پاکستان ملا چې ده د هغه ورځ نه ماته ده په کرکټ کې کله چې 2023 نړیوال جام په انډیا کې و، د 500 ورځونو ورلډ کپ نړیوال جام. د هغې نه وروسته چې دی بابر اعظم دی بدل کو، کپتانۍ نه یې خوا کو او شهنشاه افریدي یې راوست او د ټیسټ لپاره بل کپتان مقرر کو. نو د هغه ورځې نه د پاکستان بدبختي روانه ده او همداسې کندې ته ولیږي. او زه حیران دا یم چې اعظم خان یې د چشت لپاره ساتلی. اعظم خان خو نه بیټسمین دی، نه نور کیپر دی، نه نور بالر دی، نه نور مهربانه فیلډر دی، هسې یو غټ شی دی مهربانه. خو د دې نه دا معلومیږي چې د پاکستان په ټیم کې سپارسیان ډېر دي. او څومره چې ما نن اندازه واخیستله د پاکستان د کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم خبره چا نه منله او ډېر پریشان او په ټیم کې ډېر سخت اختلافات دي. نو آینده کې دې فکر نه کوم که مخکې لاړ شي د پاکستان کرکټ ټیم. د پاکستان کرکټ ټیم ډېر مضبوط ټیم دی په 16 ورځونو کې 500 ورځونو ورلډ کپ یې هم ګټلی دی، 16 ورځونو یې هم ګټلی دی او همیشه دې ښه لوبه کوي. مګر همدغه شانې ان ایکسپیرینس ټیم یا غیر تجربه کار ټیم امریکې ډېره په اسانه دې له شکست ورکړو. او حالانکه سوپر اوور نه مخکې امریکا ډېره ښه روانه وه، خو هسې هغه پاکستان بالینګ وکړو، له ښه وکړو نو سوپر اوور ته میچ لاړو. بل دا دی د بې اتفاقۍ غټه نشاني دا وه چې کله د امریکې بیټینګ ختم شي د سوپر اوور کې نو بیا د پاکستان بیټسمینان 10 منټه دی په دې نیسي چې دوه بیټسمینان کم یو میدان ته راښکته کړي. یعنې دومره ترمنځ اختلاف موجود دی د پاکستان د کرکټ ټیم ترمنځ دننه. نو فکر نه کوم چې دی به مخکې لاړ شي او پاکستان فکر کوم چې په بار به وځي، معلومه نه ده، خو بیا هم کرکټ کې انیثینګ پاسبل دی. خو بیا د پاکستان کرکټ ټیم ته چې ګورو او د دې بې اتفاقۍ ته چې ګورو او د دې هغه باډي لانګویج ته چې ګورو نو فکر نه کوم که دی مخکې لاړ شي په دې نړیوال جام کې. بهرحال میچ د امریکا وګټلو او ډېره زبردست لوبه وکړه، داسې لوبه وکړه لکه چمپین. خو خیر پلار او زوی دي نو موږ بس زوی ته صبر غواړو.